او بل د الله په مخلوق کې چې کوم ستا مزدوران دي، ستا تر امر لاندې دي، ستا په ولکه کې دي، په روژه کې د هغوی سره احسان وکړي، د هغوی سره د اسانۍ معامله وکړي، د هغوی سره د رحم او د شفقت معامله وکړي. دا هم انسان دی، دا هم لکه ته داسې انسان دی، دا هم وږی کېږي، هم تږی کېږي، هم ستړی کېږي، هم خوب ته ضرورت لري. د ده تر شا هم داسې کور پاته دی، داسې اولاد لري لکه ته چې لري، داسې د کور اشیاو ضروریات ته حاجت لري. ته خو مالک د ده، ستا پر سرخان باندې 12 رنګه خواړه پراته دي، لیکن ستا د مزدور پر سرخان باندې یو رقم خواړه هم په ډېر مشکل پیدا کېږي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. هغه کسان چې په مځکه کې دي، چې انسانان دي یا حیوانان دي، ته پر هغوی ورحمېږه، پر هغوی د شفقت معامله وکړه، د هغوی سره رحم دلی شریکه که، ځان ورسره ستړی که، د ده په غم باندې ځان خبر که. یرحمکم من فی السماء، الله سبحانه وتعالی به بیا پر تا ورحمېږي. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من خفف عن مملوکه، که چا په روژه کې خپل پر مملوک باندې، پخوا زمانه کې دا غلامان وه چې هغه به د ده خدمت کوي، د ده د کور کارونه به کول، د ده د کاروبار کارونه به کول. اوس په مملوک کې دغه مزدوران هم داخل دی، کم چې ستا در ولکې لاندې دي او تا په میاشت در ولدي بیا تنخوا ورکوې، دا هم په مملوک کې داخل دی. نبی علیه السلام فرمایي که چا په روژه کې پر خپل مزدور باندې رحم وکړي، اساني پر راوستل، تخفیف پر وکړي، مخکې مکمله ورځ کار په کوي، نیمه ورځ یې کوي، مخکې خوب ته وخت نه ورکوي، 2-3 ګنټې د ده د خوب دپاره کړل، مخکې 10,000 تنخوا ورکول، اوس یې 20,000 کړل، د ده د ضروریات خیال یې وساتي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د ده د دغه عمل په بدله کې به الله د ته 2 شیان ورکړي. یو به الله د ده مغفرت وکړي، غفر الله له، الله سبحانه وتعالی به د ده مغفرت وکړي په دغه یو عمل باندې. دوهم واعتقه، الله سبحانه وتعالی به دی آزاد کی من النار، د جهنم د اور څخه، د جهنم د اور څخه به دی الله تبارک وتعالی آزاد کی. دا ګورې معمولی عمل دی، دومره شی نه دی. که ستا سره مال او دولت وي، په دغه روژه کې ته پر خپل مزدور باندې سهولت راولې، اساني ورباندې راولې، خوب ته پرېږدې، مزدوري ورزیاته کې، دیاړي ورزیاته کې، پیسې ورزیاتې کې، او کار ورباندې کم کې، روژه مات ته یې وختي ورلکې، د روژه مات دپاره یو څه احسان هم ورسره کوې. دا واوره قصدا چې دی کله روانېږي کور ته، دا ستا مزدور مازدیګر کور ته روانېږي، 100 یا 200 روپۍ ورکوه چې دا واخه کور ته روژه مات په یوسه، چې دا هر شی د په یوړي، هغوی یا روژه په ماته کړل او یا یې خوراک په برابر کې، الله سبحانه وتعالی به هغه اجرونه درکوي کوم چې مخکې روایت کې ویل چې الله سبحانه وتعالی به په دغه یوه روژه کې چې تا یې روژه ور ماته کړل یا تا یې د روژه مات بندوبست ورته وکړي، الله به جل جلاله به ستا ګناوې در معاف کړي، ستا په رزق کې به نور هم الله تبارک وتعالی برکت واچي او تا به د جهنم د اور څخه آزاد کړي. ګورې دا مزدوران په دې سره ظلم مه کوئ، دا هم د الله داسې بندګان دي. ګورې الله سبحانه وتعالی تا ته دا نعمت درکړي چې تا الحمدلله پیسې دې پیدا کړلې، دولت دې پیدا کړي، ستا ما تحت نور مزدوران دي، 10 مزدوران ته لرې، لیکن تکبر ونه کړې، دې ته په سپکه ونه ګورې. دا هم د خدای بنده دی، د الله خوا په بدیږي، الخلق عیال الله، د الله سبحانه وتعالی خوا په بدیږي. الله سبحانه وتعالی حدیث دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک د الله جل جلاله د مخلوق سره شر رویه کوي، الله سبحانه وتعالی د ده سره مینه محبت کوي، الله سبحانه وتعالی دی ځان ته رانږدې کوي. دا د خدای بندګان دی، د دې سره احسان معامله کوه، بابایي مور باندې کوه،
د چپې خبرې حق نه ورباندې لرې، د ښکنځلو حق نه ورباندې لرې. که کار غلط وکړي معاف یې کړه. انس رضی الله عنه وایي ما د نبي علیه الصلات وسلام 10 کاله خدمت وکړي، په دا 10 کاله خدمت کې به زما څه څومره کار خراب سوي، څومره به مې د ده د طبیعت خلاف کارونه کړي. نبي علیه الصلات وسلام په دا 10 کاله کې ما ته دا نه دي ویلي چې دا کار دې ولې داسې وکړي. اخوش که خو بیخي لرې خبر، ته هم د دغه نبي امتي یې، دا ستا خادمان دي، دا ستا مزدوران دي، دا ستا اجران دي. کله به د دې څه کار خرابېږي، انسان دی، بشر دی، خامخا به یو وخت کار خرابېږي، ستا د طبیعت خلاف کار به کوي، تا ته به تاوان راوړي، ستا شی به در خرابوي، داسې شی به دې در خراب کړي چې تا ته به مالي تاوان ورسېږي. لیکن د ښکنځلو حق نه لرې، د چپې خبرې حق نه ورباندې لرې. کنې الله به تا داسې ذلیله کړي چې د ده مزدور به دې بتره کړي. دی خو لا ښه دی، په خپلو پښو روان دی، ستا مزدوري ته راځي. لیکن داسې وخت به راسي بیا به ته په څلورو باندې روان یې او دومره کس به نه پیدا کېږي چې تا د ځان سره مزدور به ټاکي. دا د الله مخلوق دی. په دې روژه کې ډېر اسانۍ معامله کوئ، احسان ورسره کوئ، د روژه مات خرچه ورکوئ، وختي لکوئ کور ته. الله سبحانه وتعالی به بیا پر تاسو باندې ورحمېږي.